نن د خپلو ګرانو هېوادوالو سره مونږ دا زیری شریکو چې د هېواد په 313 ولسوالیو کې د ولسوالۍ د کچې عمومي روغتونونو لپاره د افغانستان اسلامي امارت د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه د لوري یو خاص لطف او مرحمت وجه نه یو بودیجه ورک منظور شوې ده. قانوني او ابتدایي مراحل تر سره شوې دي او د روغتونونو د تعمیراتو چارې تدارکاتي پروسې عملاً پیل کیږي. د لسیزو را په دې خوا تر اوس مهال پورې په ټول هېواد کې نږدې 14,000 بسترونه لرو. په داسې حال کې چې د نویو عمومي روغتونونو په جوړولو سره به نږدې 10,000 نور بسترونه هم زیات شي چې دا د هېواد په تاریخ کې د روغتیايي سیستم د پراختیا اړوند ستر او مثبت بدلون او پرمختګ دی او په نتیجه کې به د ولسوالیو په سطحه یو قوي روغتیايي سیستم راتلونکي کې ولرو. د عمومي روغتونونو پیژندنه. عمومي روغتونونه GH چې په 5 څانګو عمومي داخله، عمومي جراحي، داخله اطفال، نسایي ولادي او ایمرجنسي کې خدمات وړاندې کوي، د 30 بسترونو ظرفیت لري. د هغو ولایتونو په ولسوالیو کې جوړیږي چې د ولسوالۍ د کچې روغتونونه نه لري. اوس مهال په ټول هېواد کې د 4 څخه 400 زیات ولسوالۍ شتون لري چې یوازې په 93 ولسوالیو کې د ولسوالۍ د کچې روغتیايي مرکزونه شتون لري. پاتې ولسوالۍ د ولسوالۍ په کچه روغتون ودانۍ او خدمات نه لري چې په همدې اساس د عامه روغتیا وزارت د خپل پراختیايي پلان لمخې د ولسوالیو په کچه د باکیفیته معیاري ثانوي خدماتو د خدماتونو وړاندې کولو په موخه د عمومي روغتیايي روغتونونو د جوړولو پلان ترتیب کړ. د اړوند پلان قانوني مراحل تر سره او دا د اوسي عملاً مونږ او تاسو د چارو د پیلېدو شاهدان. د دې لپاره چې لا ښه وضاحت وشي، عمومي روغتونونه به په لاندې برخو کې خدمات وړاندې کوي. عمومي جراحي عاجل، تروماتولوژي او اورتوپیدي 6 بستره، داخله اطفال او نویو زیږیدلو خدمات 10 بستره، نسایي ولادي خدمات 4 بستره، عاجل خوني خدمات 4 بستره چې د ټولو مجموعه 30 بستره کیږي. د عمومي روغتونونو د جوړولو اساسي موخې. د عمومي روغتونونو د جوړولو اصلي موخه په افغانستان کې د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته د خدماتو برابرول، د ثانوي خدماتو څخه د محرومو ناروغانو ته د خدماتو پراختیا، د ناروغانو د مړینې د کچې راټیټول او په ټوله کې روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي زیاتول دي. ځانګړي موخې: د هېواد په کچه په روغتیايي سیستم کې د بسترونو زیاتول، د مسلکي متخصصینو درملو او طبي تجهیزاتو په مرسته په ولسوالیو کې ثانوي روغتیايي خدماتو پراختیا، د عمومي روغتونونو په جوړېدو سره د ترویجي او درملیز خدماتو په برخه د ټولنې لاسرسي زیاتېدل، د باکیفیته خدماتو د وړاندې کولو په موخه د وړ او متخصصو اشخاصو ګمارنه. افغان متخصصین به د اړتیا سره سم په اړینو برخه کې روزنه او زده کړه ترلاسه کوي. د نورو لارو څخه د اړتیا وړ روغتیايي خدماتو ته د خلکو لاسرسي به زیات شي، لکه د ډاکټرانو سره په انلاین توګه مشورې، د لرې څخه د رادیولوژي خدمات او داسې نور. د رجعت ورکولو سیستم به د اضافي فشار لرې کولو سره په اوسنیو ولایتي او مرکزي روغتونونو کې د ښه کېدو لور ته ولاړ شي او په دولتي روغتونونو کې به د خلکو باور زیات شي. د ناروغیو درملنه او تشخیص په لومړي سر کې ترسره کېدل او د مزمنو ناروغیو ګراف راښکته کېدل. نن چې موږ د افغانستان په 313 ولسوالیو کې د عمومي روغتونونو د تعمیراتي چارو د پیل پرانسته کوو، دا زموږ د هغه تعهد بیلګه ده چې د روغتیايي وضعیت د ښه والي او روغتیايي خدمتونو د پراخوالي په برخه کې لرو.
زه امید لرم چې دا روغتونونه به یوازې د تعمیر په شکل نه پاتې کیږي بلکې د دې روغتونونو په تجهیز او کارکونکو چارو په استخدام سره به دا زموږ راتلونکي نسلونه د روغتیايي حالت د ښه والي تضمین کوي او د ولسوالۍ د خلکو لپاره د اسانتیاو پیل دی. زه هیله لرم چې زموږ په دې پیل شوي پروسه کې د ټولنې وګړي په محلي ډول هر اړخیز ګډون ولري، د دې روغتونونو د کارونو د خطر سره کېدلو په موخه د یادو کارونو څخه لیدنه وکړي ترڅو په ګډه دا پروسه کامیاب شي. ښه خبره خدای سره الحمدلله بودیجه مخبله ده، وزارت مخبل ده، تصمیم مخبل ده، شرکتونه چې دغه روغتیايي مرکزونه به جوړوي، دا شفاخانې جوړوي، هغه افغانان دي. دغه ټولې چارې د افغانانو په پیسو، د افغانانو په موټ، د افغانانو په تصمیم باندې ترسره کیږي. په دې کې دا څه نشته چې په ننګرهار کې جوړوو، په زابل کې نه جوړوو، په کندهار کې جوړوو، په هرات کې نه جوړوو. دا هر څه تصمیم، هر څه د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت په لاس کې دي. ټول تصمیم، ټول اراده له حکومت سره ده. دا تر ټولو ښه خبره دا ده چې الحمدلله موږ د چا له خوا څخه یا د مرستې یا کومک د شروطو تحت یا د شرط د بل خوا څخه نه دي سوي. د افغانستان د خپلې بودیجې څخه، د افغانستان له خپلو منابعو څخه دي. په عموم کې د دې شفافیت ته ډېره خاص توجه سوې ده. د دغه پروژې یا د دغو 308 چې کوم عمومي شفاخانې دي چې د افغانستان په سطحه په ولسوالیو کې جوړېږي. په ولسوالیو کې ولې جوړېږي، ولې ولسوالیو ترجیح ورکړې ده؟ غټه وجه، غټ لامل دا ده چې په ولسوالیو کې زموږ اولیا دغه چې دي په 3 بخشو کې موږ مریضان تداوي کوو، مریضان روغتونونو ته مراجعه کوي. اولي تداوي ده چې هغه ثانوي تداوي ده او ثالثي تداوي ده چې ورته پرایمري او سیکنډري او ټرشري ټریټمنټ وایي. موږ په ولایتونو کې پر شفاخانو باندې زیات لوړي، زیات بوجي. هغه وجه دا کله چې کمیت زیاتېږي کیفیت په خامخا ورسره خرابېږي. یعنې موږ یو ولایتي شفاخانه، ولایتي روغتون، هغه د 50 نفرو مریضانو بستر لري، خو هلته 100 نفره مریضان ورته د ورځې مراجعه کوي. نو معلومه خبره ده چې هلته بیا کیفیت خرابېږي. د دغو روغتونونو دپاره ولسوالۍ ولې په نظر کې نیول سوي دي، ولې په ولسوالیو کې جوړېږي؟ وجه یې دا ده چې زموږ هغه لوډ فشار په ولایتونو باندې کم شي. موږ هغه اوله ناروغۍ چې دي چې هغه باید په ولسوالیو کې تداوي وشي او ولایت ته رانشي، د هغو دپاره هم دغو روغتونونو ته مراجعه وکړي. د دغو پروژو قیمتونه، دا پروژې پر 4 کټګوریو باندې تقسیم شوي دي. هغه پروژې چې دي دا ټولې پر 4 کټګوریو باندې تقسیم دي. اول 2 کټګوري چې ګرمسیري او سرسیري. موږ په افغانستان کې ځینې ګرمې علاقې لرو، ځینې یخې علاقې لرو. د ګرمو علاقو دپاره دغه پروژې یو قیمت دی او د یخ علاقو دپاره دغه پروژې بل قیمت دی. ولې د یخې او د ګرمې فرق شته؟ ځکه په یخ علاقو کې موږ باید د دې پروژې دپاره د شفاخانې دپاره مرکز ګرمي ولرو. په ګرمه علاقه کې مرکز ګرمي ته ضرورت نه لرو. په یخ علاقه کې، په یخو سیمو کې د دې پروژې دپاره د شفاخانې د کم تعمیر چې جوړېږي، تعمیر پر سر باندې د واورې د ښویولو دپاره باید رقم سایوان رقم بام ورته جوړ کړو چې په ګرمو سیمو کې موږ هغه بام ته ضرورت نه لرو. په ګرمسیر سیمو کې بل ځینې پروژې دي چې هغه ځینې شفاخانې دي چې هغو سره پولیکلینیک ورسره وي او ځینې شفاخانې بغیر پولیکلینیک دي. په کومه ولسوالۍ کې چې موږ هغه CHC لرو، یعنې کمیونټي هیلث سنټر لرو CHC، په هغه ځای کې موږ د پولیکلینیک کار له CHC څخه اخلو. نو په دغه شفاخانه کې په دې تعمیر کې موږ بیا پولیکلینیک نه جوړوو. او په کومه ولسوالۍ کې چې موږ CHC و دغه عمومي شفاخانه چې موږ جوړوو یا GH چې عمومي شفاخانه جوړوو، CHC نږدې نه وي، هلته موږ په دغه چاردیواري کې یا په دغه احاطه کې چې 15 جریبه ځمکه ورته مشخص شوې ده، په نظر کې نیول شوې ده، دلته موږ پولیکلینیک هم جوړوو. هغه شفاخانې چې هغو ته موږ پولیکلینیک نه جوړوو، د هغو شفاخانو دغه تعمیر قیمت چې ده هغه 23,910,910.93 افغانۍ دی. هغه تعمیر د هغه شفاخانې تعمیر د هغو دپاره پولیکلینیک په نظر کې نه دی نیول شوی. د هغو قیمت 23,910,910.93 افغانۍ دی. او ګرمسیر سیمو کې پولیکلینیک، په ګرمسیر سیمو کې هغه کلینیک چې هغه پولیکلینیک په نظر کې نیول شوی، هغه په ګرمه علاقه کې، په ګرمو سیمو کې هغه شفاخانه چې دغه دپاره پولیکلینیک په نظر کې نیول شوی، د هغو قیمت 28,680,904.93 افغانۍ. 28,680,904.93 افغانۍ.
سړې سیمې په یخو علاقو کې هغه علاقې یخې او شفاخانه یې خو پولیکلینیکو سره په نظر کې نه نیول شوی. یعنې 15 جریبه ځمکه چې موږ په نظر کې نیولې ده، په هغه 15 جریبه ځمکه کې چې چاردیواري احاطوي دیوال ورباندې راګرځو، یوازې تعمیر جوړېږي، د بستر دپاره تعمیر جوړېږي. پولیکلینیک ورسره په نظر کې نه نیول شوی، ځکه پولیکلینیک له مخکې هلته موجود دی CSC په نامه سره. د هغو قیمت 1,293,670.15 افغانۍ دی. په یخو علاقو کې هغه شفاخانه د هغو سره په هغه احاطه کې یا په 15 جریبه ځمکه کې پولیکلینیک هم سره په نظر کې نیول شوی ده. د هغو دپاره د هغو قیمت 2,293,670.15 افغانۍ دی.